بسم الله الرحمن الرحیم د اسکی میډیا چینل ته ښه راغلاست. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو بیا د پوهنې تاریخ جدول سره شریک کړم. لومړی سر کې راځم هغه هیوادوال چې له موږ څخه سوالونه کړي دي هغې ځوابونه درکړم. دلته زیاترو هیوادوالو موږ نه سوالونه کړي دي. لومړی سر کې راځم دې موږ نه سوال کړی دی. لومړی سر کې ویلي دي چې گفته‌است که این بیاداری ما از ما سوال کرده. گفته است که ما تقریبا یک سال پیش البته در سایت کابل ما ثبت نام کردیم و نوبت ما چه وقت میرسد. خب فعل محترم نوبتدهی کابل که است در سال قبل در 2 سنبله است. کسایی که سال قبل در 2 سنبله ثبت نام کرده بودند اونها بیومتریکشون مشخص شده، میتونه فرمای خود چیزی کنه دانلود کنه و با ریاست عمومی مراجعه کنه بیومتریک میشه. اگر احیانا فرم خود از کابل ولایت ها تبدیل کرده باشید این صورت باز برای تان زود نوبت میده، چون ولایت ها که هستند تعدادشان کم است نسبت به ولایت کابل، به مون خاطر برایشان زود نوبت میده و زود برایتان نوبت مشخص میشه. خب یو بل ورو سوال کړی دی، ویلی دی چې د سمنګان ولایت سیټ به کله خلاص شي احتمالي شکل سره کولی شي لږ معلومات موږ سره شریک کړي. وروره فلم لپاره د سمنګان سیټ چې د بنده احتمالا داسې 2 هفتې الا 3 هفتو الا 4 هفتو پورې یعنې یو میاشت په جریان کې به داسې شي دوباره به خلاص شي د تبدیلي لپاره او د نوي ثبت نامونو لپاره. که ثبت نام دې نه وي کړی کولی شي تاسې د کابل سیټ کې ثبت نام وکړئ، بیا هغه نه وروسته کولی شي خپله فورمه له کابل څخه سمنګان ولایت ته تبدیله کړي. په دغه صورت کې تاسو ته زر نوبت درکوي. هغه هیوادوال چې غواړي ثبت نام وکړي بیا هم ورته وایم دوی د کابل سیټ کې ثبت نام وکړي. کابل سیټ کې ثبت نام وکړي په دغه صورت کې ورته زر نوبت ورکوي. یعنې ته چې په کوم ورځ ثبت نام کوې هغه ورځ ستا پسې ثبت کېږي، بیا بارکوډ کې دې ثبت کېږي، هماغه ورځ په اساس باندې ته څه کېږي نوبت درکوي درته. خب یک بیاداری ما سوال کرده، گفته است که چرا پاسپورت های مهرات به 100 جلد رسیده فعلا، یعنی روزانه 100 جلد چیزی میشه توزیع میشه بیومتریک میشه. یعنی قبل تقریبا 200 بود، از او که در پیش 1000 بود، از او که در پیش 1500 بود، الان 100 جلد چیزی میشه روزانه توزیع میشه. خب معمولا تمام ولایت ها کم شده، زیاد کم میشه با اساس کسای علتشان خب مشخص است. یک علتش نمی است که در ویدیو قبلی هم براتون گفتم که یک علتش نمی است که زیاد کتابچه ها چیزی شده جمع آوری شده، یعنی دولت ها که کسایی که بیومتریک میشه اونها جمع آوری شده و دیگه دولت ها تعداد غیر حاضرین چیز شده زیاد شده، یعنی همراه کابل و ولایت ها تعداد غیر حاضرین زیاد شده. به مخاطر نوبتدهی هرات و ولایت ها یک کمی کم شده. البته مثلا قبل اگر 200 توزیع میشه فعلا 40 جلد پاسپورت توزیع میشه یا 100 جلد توزیع میشه 50 جلد توزیع میشه، یعنی کم شده. در این حرفشان چیزی است عمومی است، تنها مربوط هرات نمیشه، از تمام ولایت ها البته کم شده. خب بیاداری ما گفته است که ما سال قبل در 7 اکتبر ما ثبت نام کرده بودیم در 2022 مگم تا حالا برای ما تاریخ نداده و باز گفته است که چه وقت تبدیلی مزار باز میشه که فرم خود چیزی کنیم با ولایت مزارش تبدیل کنیم و خود ما از مزارش باشیم. خب بیادر عزیز تقریبا در حدود 1 سال یا 1.5 سال میشه که در جریانی که فعلا البته سیستم علیان ایجاد شده از طریق ریاست عمومی، فقط و فقط سایت هرات برای 1 بار الا 2 بار باز شده بود. تقریبا از باز شدن آخری بارشان تقریبا 9 ماه الا 2 ماه طول میگذشته، یعنی تقریبا 9 ماه پیش یا 2 ماه پیش البته باز شده بودند. خب فعلا احتمال است که در نزدیک ها بخیر باز شود، چون زیاد وقت میشه که باز نشده، تعدادشان زیاد است. از مزار شریف به مخاطر زود باز نمیشه. مثل هرات واری است که هرات هم باز کار خوب کرد که روزانه تقریبا تا 1000 1500 پاسپورت ها در هرات توزیع شد، اونها تعدادشان کم شد. این در 2 بار الا 3 بار البته سایت هرات باز شد.
اما احتمالا این هم است که در این نزدیک ها بخیر یک ماه یک و نیم ماه بعد بخیر سایت مزار شریف یا بلخ بخیر باز میشه، باز میتونی فرم خواهد چیزی کنه تبدیل کنیم. خب دوستان عزیز، اینمی بود سوالهای شما که کرده بودین، جوابها ها براتان دادم. امید دارم جوابها را دریافت کرده باشین. هیله لرم چې د سوالونو جوابونه مو ترلاسه کړي اوسي، او هغه هیوادوال چې د پاسپورت په ارتباط باندې کوم سوال لري کولی شي دغه ویډیو لاندې زموږ سره څه وکړي، خپل سوال شریک کړي، تر څو موږ ورته څه وکړو، هغه د دې په ارتباط باندې د هغه سوال په ارتباط باندې معلومات ورکړو تر څو مشکل حل شي. او هغه هیوادوال چې کولی شي زموږ ویډیوګانې تعقیب کړي، کولی شي دغه زموږ د سکیم چینل همدغه د څه وکړي تعقیب دې کړي، د هر څه په ارتباط باندې دلته موږ سره ویډیوګانې شته، د پاسپورت په ارتباط باندې، د ویزو په ارتباط باندې، همدارنګه د بورسو په ارتباط باندې موږ ویډیوګانې اپلوډ کړي، کولی شي مراجعه وکړي. او هغه او بل موږ هلته لایف هم لرو، تاسې کولی شئ زموږ د لایف ویډیوګانې هم وګورئ، ځکه په مستقیم شکل څخه سره موږ نه هیوادوالو سوالونه کړي دي، کولی شئ دا تر اخره پورې وګورئ، خپل مشکل هم حل کړئ. او دلته نور هم ویډیوګانې شته، د لایف ویډیوګانې کولی شئ هغه هم څه وکړئ تعقیب یې کړئ، ویې وګورئ تر څو خپل مشکل هم حل شي. بیا هم مننه کور آباد، تاسې چې سوالونه کوئ موږ به هم تاسو ځوابونه درکوو. او بیا هم که تاسې سوال داری راجع به پاسپورت کدام سوال داری میتونید زیر این ویدیو چیزی کنید کامنت کنید تا مشکلات شما را حل کنیم. خب حالا میایم جدول نوبدهی جدول البته از کابل و از ولایت ها فعلا لپاره راځو د کابل او د ولایتونو هغه د بیومتریک وهنه جدول ته راځو. نن تاریخ د 1402 کال د اتمې میاشتې 14 تاریخ ته کابل چې د بیا هم د اسمبلې په دویم تاریخ ته نوبدهي د فعلا لپاره کوم تغیرات پکې نه دي راغلي. احتمال شته چې سبا ورځ چې دوشنبه ورځ ده نوی تاریخ ووهي، احتمال شته چې دې هم شته چې څو سهولتونو سیټونه هم خلاص شي. فعلا نوبدهی کابل که در 2 اسمبل است، پیش نرفته، در 401 ماه ششم و تاریخ 2 است. فعلا نوبدهی کابل به این تاریخ رسیده و احتمال است که فردا بخیر نوبدهی کابل یک کم پیش بره و یک چند تا ولایت ها دیگه هم باشه و همراه شد. د کابل پسې بل ولایت چې د ارزګان ولایت د ارزګان ولایت نوبدهي د 1402 کال د اتمې میاشتې 1 تاریخ ته رسېدلې ده. بل ورپسې د بادغیس ولایت ده، د بادغیس ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې 3 تاریخ کې ده. بل د بامیان ولایت ده، بامیان د 1402 کال د 5مې میاشتې 14 تاریخ کې ده. بدخشان ولایت د 1402 کال د 4مې میاشتې 23 کې ده. بغلان ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې 20 کې ده. بلخ ولایت د 1401 کال د 12مې میاشتې 4 کې ده. پروان ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې 22 کې ده. پکتیا ولایت د 1402 کال د 4مې میاشتې 3 تاریخ کې ده. پکتیکا ولایت د 1402 کال د 8مې کې ده. پنشیر ولایت چې د نوبدهی پنشیر 402 ماه 2 تاریخ داست. و د تخار ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې 26 کې ده. و یوزجان ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې 19 کې ده. او خوست ولایت چې د نوبدهی د 1402 کال د 3مې 28 کې ده. او خوست پسې چې د بل ولایت چې د کندي ولایت د نوبدهي د 1401 کال د 12مې میاشتې 29 کې ده. سرپل ولایت د 1402 کال د 3مې میاشتې 1 تاریخ کې ده. سمنګان ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې 29 کې ده. غزنی ولایت د 1401 کال د 10مې میاشتې 4 تاریخ کې ده. غور ولایت د 1402 کال د 4مې میاشتې 23 کې ده. فاریاب ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې 30 تاریخ کې ده. فراه ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې 29 تاریخ کې ده. کاپیسا ولایت د 1402 کال د 12مې 20 کې ده.
کندوز ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې 24 کې ده. او کندهار ولایت د 1402 کال د 6مې میاشتې 19 تاریخ کې ده. کونړ ولایت چې ده نو بدهي د 1402 کال د 5مې میاشتې 12 تاریخ کې ده. لغمان ولایت د 1402 کال د 2مې 40 کې ده. او لوګر ولایت د 1402 کال د 6مې 18 کې ده. ننګرهار ولایت د 1402 کال د 3مې 12 کې ده. نورستان ولایت د 1402 کال د 8مې 11 کې ده. نیمروز ولایت د 1402 کال د 6مې 10 کې ده. هرات ولایت د 1401 کال د 11مې 13 کې ده. هلمند ولایت د 1402 کال د 9مې میاشتې 40 کې ده. میدان وردګ ولایت چې ده د 1402 کال د 1مې میاشتې 4 کې ده. زابل ولایت د 1402 کال د 8مې 9 کې ده. دا و د کابل او د ولایتونو د میتریک وهنې جدول. هیله لرم چې ستاسو مشکل پرې حل شوی اوسیږي او معلومات هم درته ترلاسه شوي اوسیږي چې کوم ولایتونه کوم تاریخ ته رسېدلي دي او فعلا لپاره د کابل نو بدهي کوم تاریخ کې ده تر څو هغه مشکل هم حل شوي. راتلونکو ورځو کې احتمال شته چې د دغو ولایتونو سیټونه خلاص شي چې د هر یو نوم درته به اوس ذکر کومه. چې لومړی سر کې کندوز ده، سرپل ده، تخار ده، بلخ ده، پروان ده، پنجشیر ده، فراه، فاریاب، جوزجان، بغلان، بادغیس، نیمروز، کندهار، هلمند، کونړ، ننګرهار او لغمان. دغه احتمال شته چې په دې راتلونکو ورځو کې دې سیټونه خلاص شي ځکه نو بدیهي چې موږ ګورو آخري حد ته رسېدلې ده. فقط و فقط فعلا لپاره د کونړ چې ده داسې 25 ورځې یا 10 ورځې نورې پاتې دي د خلاصېدو لپاره. دا 25 یا 10 ورځې به څومره وخت کې خلاصې شي. همداسې د لغمان او ننګرهار هم دغه په دې شکل سره ده. احتمال شته چې دې هم څه شي ولایتونو سیټونه خلاص شي. او دغه ولایتونه مې چې درته ذکر کړل لکه کندوز، سرپل، تخار دې هم احتمال شته چې په دې نږدې ورځو کې سیټونه خلاص شي. خو سیټونه داسې خلاصېږي چې د نیم سال لپاره، 1 سال لپاره، که ډېر خلاص اوسېږي 2 ساعتو لپاره یا 3 ساعتو لپاره به خلاص اوسېږي. نو که چېرته به تاسې غواړئ فورمونه تبدیل کړئ بیا یې نشئ کولی، مصروف یاستئ، انټرنټ نشئ تعقیبولی، صفحه نشئ تعقیبولی، بیا کولی شئ زموږ دلته وټساپ شماره ده هغې سره خپل فورمونه شریک کړئ. نو موږ به څه وکړو تاسو ته به دغه فورمونه تبدیل کړو. او یعنې که تاسې چېرته مشکل لرئ نشئ کولی چې تبدیل یې کړئ زموږ وټساپ شماره ده کولی شئ په دې سره تماس ونیسئ. موږ به تاسو سره څه وکړو د فورم په تبدیلۍ کې همکاري وکړو او مرسته به در سره وکړو. همداسې موږ تاسې زموږ کولی شئ زموږ ادرسونه شته تاسو سره شاید تعقیب کړي هم نه اوسي. که تعقیب کړي نه وي کولی شئ زموږ فیسبوک صفحه هم لرو، فیسبوک ګروپ هم لرو. موږ خدمات پاسپورټ په نامه ده، پاسپورټ خدمات په نامه ده. ټویټر کې هم رسمي صفحه لرو کولی شئ هغه هم څه وکړئ تعقیب کړئ. همدارنګه یوټیوب چینل هم موږ لرو. تلګرام هم موږ لرو. دا زموږ د تلګرام لینک ده کولی شئ دغه لینک په اساس باندې موږ پیدا کړو. زموږ معلومات درته څه کېږي د لینک له طریقه ترلاسه کولی شئ. او بل په دې تلګرام کې موږ هره ورځ د ولایتونو هغه لیستونه موږ څنګه خپروو د پاسپورټ په ارتباط چې کوم نوی خبر اوسېږي یا د ویزو په ارتباط باندې یا د بورسي په ارتباط باندې کوم نوي معلومات چې راځي په دې تلګرام کې موږ څنګه شریکو. همدارنګه موږ د ایمو کانال هم لرو کولی شئ د ایمو کانال هم موږ تعقیب کړئ په دې شکل په دې نامه سره د خدمات پاسپورټ په نامه ده. همدارنګه نور سیټونه هم موږ لرو کولی شئ هغې هم تعقیب کړئ. او دا زموږ د وټساپ شماره ده کولی شئ سره تماس ونیسئ او 24 ساعته فعاله یې کولی شئ سره تماس ونیسئ تر څو خپل مشکل حل کړئ. دوستان عزیز راجع به پاسپورت کدام سوال داره میتونه از ما بپرسان کنید تا ما براتون مشکلتان حل بسازیم.
و میتونه که کسایی که جدید آمده البته اونها میتونه که چنل ما را سابسکرایب کنه تا ویدیوهای بیشتر براشون چیزی کنیم تهیه و ترتیب کنیم و مشکل شما را حل کنیم. باز هم اگر راجع به پاسپورت کدام سوال داریم درخواست داریم میتونه زیر این ویدیو چیزی کنید کامنت کنید. تشکر، زنده باشین. برای معلومات بیشتر چنل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، ویدیو ما را لایک و شیر کنید. تشکر، زنده باشید.